یا والله زه خو دا کول غواړم ځکه چې بس دا غریبانان چې کم دي که نه اول خو دوی ټول له ودونه کومه د چا چې وس نه کېږي پوه شولې بس دا ټول چې کم دی که نه دوی ټول له ودونه کومه زما دا زړه داسې لوګی کوي زه به درته اوس دا ووایم که نه لکه دا مارچز دا تیره چې اور کوي زما دا سینه او دا جګر اور کوي. الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی او یکتا ذات دی. قدرمنو نن مې یو درې څلور کامن سایز سوالونه راوړي دي او د ملګرو نه به تپوس کوو تاسو موږ سره پروګرام تر اخره وګورئ. راځئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه یې وروره؟ خیر دی جی. ټیک طبیعت مزاج ښه دی؟ شکر دی خیرونه. دا راته چې ستا مطلب دلته کې تاسو رالې دې ټایې ته دلته ټایې کې څه کار روزګار کوئ؟ دلته جی موږ د لوډینګ کار کوو ټرالۍ والا سره. ټرالۍ والا یې موږ استاد جي را سره یو ځای یم. کار مار څنګه دی؟ بس یاره جی ګزاره کوي. ګزاره کوي. او دا راته چې ستا په اړه باندې سارمان دی؟ بس خپل کاروبار هم وین. نه کاروبار خو خامخا ارمان په اړه دی. داسې کوم غټ ارمان چې ستا په اړه تا راز پټ ساتلی؟ سوچ وکړه. نشته څه جي. بیا خو هم سوچ وکړه. دا راته ووایه وروره یو سوال کوم ده نه کم یو څیز دی چې په ښکته راځي او په بره نه ځي؟ په ښکته راځي په بره نه ځي؟ په بره نه ځي. ګیس. ګیس دی. دا سوال غلط دی خو ګوره موسم د باران هم دی او دا سوال جواب تعالی بیا هم نه درځي. څه شی دی چې په ښکته راځي او په بره نه ځي؟ ګیس. تاسو نه به یو سوال دو کوم جواب به یې راکړي. او در به کولې نه دا راته هغه کم یو څیز دی چې د شپې وي او د ورځې نه وي. د شپې نه او د ورځې دا غارمم دي. دا سوال غلط. ښه د شپې نه او د ورځې. شپې وي د ورځې نه وي. شپې د ورځې نه وي. هغه چپ شه. دا خو پته نشته دی راته اوس. ښه دا راته ووایه چې که چېرې تا ته د عمران خان دا سیټ دا یو ورځ دپاره میلو شي ته به څه کول غواړې د قوم دپاره؟ دا خو ناممکنه ده. عمران خان ته خو زه نه رسوم. رسې نه خو که یو ورځ دپاره تا له دا سیټ میلو شي ته به څه کول غواړې؟ دا پاکستان بدل کړم. دې ټایم کې موږ سره یو بل نوجوان هم ولاده سره خبره کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. وروره ښه یې؟ خیرونه شکر دی ښه لارې ده. دا راته ووایه چې ستا په اړه باندې کم داسې غټ ارمان دی؟ یا پړه خو مې دا ارمان دی چې یاره دا واده وکړم یار. بس پړه یو غټ ارمان واده دی. دا راته ووایه که چېرې تاسو له د عمران خان دا سیټ یو ورځ دپاره میلو شي تاسو به څه کول غواړئ؟ یا والله زه خو دا کول غواړم ځکه چې بس دا غریبانان چې کم دي که نه اول خو دوی ټول له ودونه کومه د چا چې وس نه کېږي پوه شولې بس دا ټول چې کم دی که نه دوی ټول له ودونه کومه بس په سور کې کوم پوه شو. مالداره خلک خو یې ځاله په ټیم باندې وکړي پوه شولې. بس غریب سړی چې پکې پاتې اورې بس چې ما د سیټ میلاو شو زه به پیله کاروي دا کوم. پیله کاروي به دا کې چې کوم غریبانان خلک دي کوم عوام د هغو له ودونه کوي هغې نه پس بیا څه کول غواړي؟ بس والله چې بیا څه پړه باندې ارمان لکه بیا بس هغې څه کوشش ځان دپاره بس ځان دپاره هم پکې یو واده وکړو پوه شولې. کم یو بادشاه دی چې خپل محل یې نشته؟ ما ته عمران خان ښکاري. عمران خان محل شته؟ نه خلک وایي چوپړی کې اوسېږي نه خپل پریډ ډېر زیات کوي که نه دې په وجه باندې چې زه داسې کوم زه داسې کوم پوه شولې دې په وجه باندې کېدای شي د ده محل پکې نه وي. عمران خان محل سوچ پې وکړه. یا بس د عمران خان د خبرو نه خو ما ته داسې ښکاري چې نشته نور د هغه خپل دی پوه شولې. امیر صاحب دا راته ووایه چې پښتو کې یو سوال دی او اردو کې ورته څه وایي؟ پښتو کې یو سوال دی اردو کې ورته څه وایي؟ اردو کې ورته څه سوچ پې وکړه. والله سوال کې هنګ شو ګوره جواب زر راکړه. دې سوال کې به ته پاتې
دې سوال کې به ته پاتې شو. امیر صاحب هغه کم یو څیز دی چې خپې شته او په سر ګرځي. بس دا زمونږ دغه خپلپان یک دی دا په خپې شته خو خپې پرېښودې په سر روان وي که ورته وایې چې ورشه ډوډۍ راوړه نو دی لاړ شه د کباړي په دوکان کې که ورته وایې چې نسوار راوړه روپۍ دې نه وخوري او ته به بیا ټوله ورځ ګرځې زما صیبه چې ما د نه نسوار راغله او نه ډوډۍ راغله هغه په خپو باندې خپې پرېښودې په سر روان دی دا زمونږ د خپلپان یک دی. د دې سوال جواب دا دی په ټولو کتابونو کې چې وګورې دغه جواب یې راوویسته. نور به زه څه وویل غواړم د کار په حواله تپوس کوې ما سزا بلوري دي راغلم ګوډکۍ موډکۍ پکې نشته او نن مې پکې ګوته هم ماته کړله ده دا مې په بلاک وواله او د دې بلاکو د لوړ 100 رانین مزدوري ده زما صاحب نن په دې په لکونو روپۍ خلک ګټي او زه چې ماښام کور ته ځم د 300 روپۍ ګټم په 100 رانیز دا بلاک ډکوم او په یوې خالي کوم او په دې کې وړم هم بیا هلته کې چې وروره د چا بلاک وي نو ما دې کور ته ځم نه نغرو ته ولوړم نو زما صاحب دا حالات دی. که د ګاډي حواله وګورې دا تش ټیمان یې راته تړلي دي په دې تشو ټیمانو باندې مزدوري کوم نه چې ځان له 100 روپۍ ګټم نو دې له 15 روپۍ ګټم او د هغې باوجود چې دی نو مونږ چې مطلب دا دی دې په دی راو چې ته چې ویې دا څه پیښ دی په سر کې هغه دا دي مونږ د دې نه کانو سره بانډه شوي د ما دا زړه داسې لوګی کوي دا ووایم که نه لکه دا مارچز دا تیره چې اور کوي زما دا سینه او دا جګر اور کوي زه وایم چې یا د خدای دا خلک زما په شان کې ټول او یا د ما دا داسې کېده که دا خلک مالداره دي دا مې یو غټ ارمان دی په دې ځای دا زه ارمانونه ډېر دي چې درې مې ښځې وې او ښه بنګله وې او ښه راسره ګاډۍ وې او ښه راسره یو نوکر وې زما ټوله زندګي په دې غریبۍ کې تېره شوه چې یو ټیم روټۍ وخورم بل ټیم درک نه لګي هغه هم پیسې نه نکانو پټي کړي نو دې ته چې څوک دا میسج ګوري زمونږ دا میسج چې دی دا دې قبول کړي او مونږ ټولو غریبانانو ته دا وایو چې یا الله زما په حال کا او یا زما د حال دې په تاسو باندې شي او یا دې ما دې ملک خدای پاک سربراہ جوړ کړي دا بس دې حد ته رسېدلي یو سربراہ چې جوړ دي څه کور به زه به دا کوم که نه چې اوس خو دې ته اسان شوي دي ان قریب دي ان قریبه دي د ولږې نه مړه شي خو کېدای شي چې بیا د سپو دا غوښه مو نه مومي نو ولې دا چې دا قوم صحیح وي که نه نو زمونږ به دا حالات هم صحیح وي خو دا قوم بس داسې دی نو بس حالات را باندې هم داسې راغلي ټوله مسله د قوم دا ټوله مسله د قوم ده. قدرمنو دې ټایم کې ما سره بل نوجوان هم ناسته چې سره خبرې اترې کوو او سوال دوه بدنه کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډوره سنګ خیر دی څه نوم دی؟ ذاکر الله. ذاکر الله دا راته ووایه مونږ خو ستاسو دکان ته رالو او یو سوال دوه به کوو او تاسو مونږ له جواب راکړئ یا نه؟ انشاءالله کوشش به کوو. ذاکر الله دا راته ووایه یو سوال دوه در باندې کوم خو د دې نه مخکې د له پیله دا یم که چېرې د عمران خان صاحب تاله یو ورځ دپاره میلاو شي تاسو به څه کول غواړئ د قوم دپاره د خلکو دپاره؟ یاره عمران خان صاحب چې موږ له میلاو شو نو څه دا که بس څه ووایو کول به غواړئ د قوم دپاره؟ به د قوم چې د غریبانان دي دوی به مدد کوو نو. ته څه ویل غواړې؟ بس دغه خبره ده موږ دغه مدد کوو. ذاکر الله ورو دا راته ووایه چې هغه کم یو څیز دی چې د جاز نه رالړی شي نه ماتېږي او خپه پکې دې مات شي. چې د جاز نه رالړی شي نه ماتېږي خپه پکې دې مات شي. یاره دا خو یاره مشکله ده یار. سوچ وکړه. نشي. پښتو کې یو سوال دی اردو کې ورته څه وایي؟ پښتو کې یو سوال دی اردو کې ورته څه وایي؟ دا هم نشم ویلی. سوچ وکړه. نشم. ذاکر الله دا راته ووایه چې دې ټایم کې زمونږ پښتانه وروڼه دي مسافر دي تاسو ګوري ستاسو ویډیو ګوري ستاسو آواز اوري نو څه پیغام ورکول غواړي؟ بس الله دې ټول خوشحاله دي پېښ وي او دغه دی دا پیغام دی چې بس دا بوټان هم لګولي دي دا سړو مردانه بچکانه هر قسم شی شته دی چې بس دکان دا ایډرس دی لنډه بازار ازرو ویلکم کپتان شوز. نو ریټ باره کې څه ویل غواړې کتونکو ته؟ ریټ د دکان د نیم پنی مرزان ریټ دی ډسکاؤنټ ریټ باندې کې گزارې والا ریټ غریبانان والا ریټ دی. نمبر هم څه نمبر دی؟ 0303 84 64 789.
پیر 0303 84 64 789. دا کتونکي زموږ پروګرام ګوري گزاره به کوئ ملګرو سره مخناز ته گزارې دي الله هم قدرمن که الله مخره په دې ټایم کې د مونږ کتونکو دپاره انتظار کوي ګوره چې دا به مونږ له کومه شاعري ډالۍ کوي یا کومه غزل به ډالۍ کوي څه ناڅه ډالۍ بس یاره شعر خو نه راځي خو شعر به ته ووایه شعر خو نه راځي یاره